د الله تعالی په مبارک او خوږ نوم باندې پیل کوم. زما ډیرو ښاغلو او اغلو دوستانو سلام او ښې چارې. د جنتي فتواګانو او دوزخي جنگونو په لمبو کې ایره شوی دا ملي بیرغ دا یوه پیړۍ عمر لري. دا د خپلواکۍ سمبول دی. دا ډیر سپېڅلی دی او دا ډیر ویاړلی دی. رب دې تل هسک او رپانده لري. قدرمنو دوستانو، لکه چې ټول پوهیږو له نن نه تقریبا 40 کاله وړاندې شوروي اتحاد په افغانستان باندې یو ډېر خونړی یرغل ورباندې وکړ او کله چې دوی مات شول نو بیا یې تر شا موږ ته یوازې غمونه، بمونه، ویرونه، سلګۍ، زګیروي او په یو ویجاړ وطن او همدارنګې په درویزې په کلچر باندې روږ د ملت یې تر شا پرېښود. له نن نه تقریبا 14 ورځې وړاندې د روسیې د فدراسیون مشر ولادیمیر پوتین په کرملین کې د خپل ګاونډي هیواد اوکراین باندې د یرغل او د حملې لپاره یوه ډېره اوږده وینا وکړه چې تر څو د خپل ملت ذهنیت هم برابر کړي او نړیوالو ته هم د خپل جنگ د مشروعیت یا د جسټیفیکیشن لپاره دلایل وړاندې کړي. ما دغه مرکه بیانیه به ووایم چې ما د رشا ټوډې د رسمي تلویزیون د لارې تر ډېره ځایه واورېدله او ډېرې مهمې خبرې پکې وي، خو زه به د هغې ټولې هغه چې کوم دلایل د وړاندې کړل ما ته پکې درې ډېر عمده ښکاره شول چې زه غواړم هغه تاسو سره شریک کړم. نوموړي په خپلې بیانیې کې وویل چې موږ ځکه په اوکراین باندې یرغل وکړ چې هلته خطرناکې وسلې دي، هلته روسي نژاده خلک د ډلهیزو وژنو سره مخ دي او هغوی دغه وسلې او دغه خلک موږ ته ګواښ دی. دویم لامل یا علت یې دا ویو چې هلته نوي نازیان په قدرت کې دي او دوی زموږ دپاره ګواښ دی او دوی باید په قدرت کې ونه اوسېږي. او درېیمه خبره یې هم دا وه چې اوکراین اصلا د روسیې یوه برخه ده، د ارتودوکسي روسیې او لعنتي کومونستانو، دا دغه لفظ دی، لعنتي کومونستانو د لینن په مشرۍ باندې چې دا یو اقلیت و، دوی دغه د روسیې دغه پراخه لمن غوڅه کړله او واړه واړه جمهوریتونه یې ورڅخه جوړ کړل چې په دې کې اوکراین هم دی. نو دا باید بیرته له موږ سره یو ځای شي. زه شخصا تبصره نه کوم. زه غواړم د هغه څه چې ما په دې 2 هفتو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې ولوستل او زه غواړم هغه تاسو خدمت ته وړاندې کړم. د لومړۍ خبرې په هکله باندې باید زه دومره ووایم چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې ولیکل چې دا خبره درسته نه ده، ځکه 30 کاله وړاندې کله چې دغه وخت ولسمشر د اوکراین د امریکا، د اروپا د اتحادیې او د روسیې د مشرانو په غوښتنې او په ډاډ باندې خپلې ټولې د اټومي وسلو په ګډون ټولې وسلې بیرته روسیې ته وسپارلې. نو دا خبره په خپل ځای نفي کېږي چې هلته ګنې دلته چې د دوی دپاره کوم د وسلو ګواښ دوی ته متوجه ده. دویمه خبره دا وکړله چې هلته نازیان په واک کې دي او د اوسنی جمهور رئیس، ځوان جمهور رئیس د اوکراین دا په خپله یهودی دی او دی وایي چې دا څرنګه ممکنه ده چې زه د نازي اوسېږم، زما نیکه او د هغه 2 ورونه هغه نازیان وژلي دي، زه نازي نه یم. او د درېیمې خبرې جواب چې دغه خواره واره جمهوریتونه باید بیرته د خپلې غټې مور یعنې د روسیې د فدراسیون سره یو ځای شي، د دې غېږې ته راشي. دا د دې جواب د هندوستان مشهورې ژورنالیستې په پرونی پروګرام کې ما وکته. هغه وایي چې هغې نوم دی پالکی شرما نومیږي. هغه وایي که چېرته دغه مشروعیت، دغه دلیل د دې دپاره ومنل شي چې دا پخوا د شوروي اتحاد برخه وه او بیرته باید روسیې سره یو ځای شي، نو بیا خو په دې حساب کې پیرنګیان به هم ځان ته د حق ورکوي چې د هند په شمول په اسیا کې چې کوم ملکونه او مستعمرې وي هغه بیرته خپلې کړي او دعوې وکړي او همدارنګې فرانسویان هم شاید دا ځان دپاره دغه وګڼي، یوه ښه پلمه وګڼي چې دوی راشي او الجزایر او د شمالي افریقا نور هیوادونه له ځان سره یو کړي، ځکه دا پخوا د دوی مستعمرې وي. خو نوره نړۍ دې ته په یو یرغل او د خپلواک هیواد د اشغال په سترګه باندې ګوري.
ډېر پخوا یو مورخ سونه کاله وړاندې یو مورخ لیکلی و چې د جنگ اولنۍ قرباني حقیقت او رښتیا او دا رښتیا ده. ځکه هره ډله خپله درنه او د بل سپکه وایي. زه هغه عسکري اړخ ته نه ځم ځکه چې په د رسنیو د لارې تاسو ټولو دغه د خارکوف او ماریوپول او د سومي په نوم ښارونه دغه کوم عکسونه چې سړی ګوري ډېر وحشتناک او ډېر دردونکي او خفه کوونکي دي. ولې هغه څه چې ډېر مهم دی هغه سیاسي اړخ دی. د مارچ په 2 تاریخ باندې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یوه عمومي استثنایي غونډه درلودله چې په هغې کې 140 ملکونو د روسانو دا یرغل وغندلو او د بې قید او د شرط او له ځنډ پرته د دوی د عسکرو د ویستلو غوښتنه یې وکړله. البته د چین په مشرۍ 15 هېوادونو مستنکفه رایه ورکړه، دا معنا چې نه تایید او نه رد چوپ پاتې شول او یوازې 4 هېوادونو چې په هغې کې بلاروس او شمالي کوریا، اریتریا او د سوریې مجرم نظام د بشار الاسد نظام دی، دوی د دې ملاتړ یې وکړ. داسې اټکل کېږي چې د عسکري سترو تلفاتو ترڅنګ روسیې ته به دغه اقتصادي بندیزونه په ډېره لویه بیه باندې به تمام شي. په دې معنا چې د اروپا اتحادیې چې کوم ملکونه دي همدارنګه امریکا، کاناډا، استرالیا، جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او نورو هېوادونو دوی د روسانو د هوایي شرکت د ایرفلوټ هوایي شرکت او د هغې چې نور دي ټولې په خپلو قلمرو کې یا فضایي حریم کې د دوی تیارې بندې کړلې. د روسیې کوم تیل او یا د هغې مشتقات چې دي اکثره هېوادونه یا د هغوی غاز اوس دا هېوادونه د اروپا هېوادونه یا نور کوشش کوي چې نور بدیل ځان ته پیدا کړي او د هغوی څخه تیل وانخلي. دا به بله ضربه وي. همدارنګې په تېرو 3 ورځو کې د امریکا د چټکو خوراکونو یا د فیسټ فوډ چې کوم شرکت دی د مکډانلډ ورته وایي هغوی اعلان وکړ د سټاربکس کافي، د نټفلکس د تفریحي شرکت کمپنیو دوی اعلان وکړ چې دوی خپل فعالیتونه په روسیې کې ځنډوي یا یې بیخي هلته نور فعالیتونه بندوي. د جنګ نه مخکې د یو امریکایي ډالر تقریبا 88 روبله کېده، خو ما چې نن سهار اقتصادي خبرونه وکتل یا ولوستل په هغې کې یو ډالر اوس 138 دغه ته رسېدلی دی، روبلو ته رسېدلی، چې دا د انفلاسیون دپاره به ډېره غټه او خطرناکه لاره ورته به برابره کړي. د اقتصادي بندیزونو ترڅنګ په نړیواله کچه د روسانو سره د سپورتي لوبو بایکاټ هم روان دی او ما یو ډېر جالب خبر بېګا ولوست، په هغې کې راغلي دي چې د پیشکو نړیوال فدراسیون هغه اعلان وکړ چې موږ سر له نن نه د روسانو پیشکو ته هم اجازه نه ورکوو چې زموږ په لوبو کې برخه واخلي. د دې جنګ یو بل مرموز او ناخواله اړخ هغه د میډیا یا د رسنیو کوریج یا پوښښ او د ځینو سیاستمدارانو هغه نیت او د دوی هغه پټه غوسه ده چې وی نشو کولی راښکاره کړي چې په هغو کې یو هم د بلغاریا صدر اعظم دی. همدارنګې د امریکا 2 ډېر مهم تلویزیوني چینلونه چې په هغې کې ABC او NBC شامل دي او د الجزیرې د انګلیسي څانګې خبریال دوی ویل چې کله چې دا د اوکراین دغې کتل د مهاجرینو کتل چې پولنډ ته راوړي نو دوی ویلي چې دا د افغانستان او د عراق یا د منځني ختیځ د نورو مهاجرو غوندې نه دي، دا ډېر متمدن، دا ډېر بافرهنګه او دا ډېر تعلیم یافته خلک دي. په ځواب کې د طلوع د تلویزیون او د موبي د ګروپ مشر سعد محسني لیکلي دي البته په خپل ټویټر د لارې چې افغانستان د شوروي د یرغل څخه پخوا ډېر متمدن او د ډېر ژور او د ډېر غني تاریخ مالک هېواد دی او ډېر سوله خوښي خلک دي او هغوی متمدن خلک دي. همداشان د فایزې ثاقب په نوم باندې یوې لیکوالې د 13 ورځ د انګلستان په ډېر معتبر اخبار انډیپینډنټ کې یوه ډېره ښه مقاله لیکلې، ما ولوستله، زما ډېره خوښه شوه. په پای کې لیکلي دي چې موږ ټول بالخصوص لویدیځوال باید دا هېر نه کړي چې د هر انسان ژوند مهم او د قدر وړ دی. موږ باید د چا شخصیت د دین او د رنګ په تله کې ونه تلو. دوستانو زما یقین دی چې تاسو به هم د رسنیو د لارې لیدلي چې څو ورځې وړاندې چې د اوکراین او د پولنډ په سرحد باندې په هغه لیکه باندې چې کله دا کډوال راوښتل نو یو تعداد افریقایي او د هند او دغه سیمې د محصلینو یا د کډوالو سره
ښه ګزاره ورسره ونه شول او هغوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې هغوی هم لکه د نورو کډوالو غوندې راوړي ځکه چې د دوی رنګونه یا د مخ رنګونه یې تور وو. ولې واقعیت خو دا دی چې کفن تک سپین دی مګر ډېر ډارونکی دی او کعبه یا د هغې غلاف تک تور دی خو ډېره جالبه زړه راښکونکې او د سکون او د ډاډ ځای دی. دوستانو د وخت او توجه مو مننه کوم. هیله ده چې زما دا ویډیو به تاسو د فیسبوک او هم د زما د یوټیوب د چینل له لارې تاسو لایک او له نورو سره شریکه کړئ. یار زنده، صحبت باقی.